In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum my dear friends. آیا تاسو ته هم ټینسز ډیر مشکل دي او تاسو هم داسې فکر کوئ چې دا ټینسز دي او که ټینشن یعنی که چېرته ستاسو ذهن په ټینسز باندې بالکل کار نه کوي نو بیا دا ویډیو ستاسو لپاره ډیره یوزفل ده ځکه چې د دې ویډیو د کتلو نه بعد ستاسو په ذهن کې چې د ټینس باره کې څومره هم کنسپټس دي هغه به مکمل کلیر شي او تاسو به د دې قابل شئ چې تاسو به نور ته هم ټینسز ښودلی شئ او زه تاسو ته په چیلنج سره وایم کوم څه چې تاسو په 3-4 میاشتو کې نه دي زده کړي هغه به تاسو په دې ویډیو کې زده کړئ نو د ټایم د ضایع کېدو نه بغیر لیټس بیګین خو د ټولو نه مخکې موږ ته دا پیژندل پکار دي چې دا ټینس څه شی دی اخر دا ټینس څه بلا ده خو موږ به داسې ووایو چې دا ټینس یو پلار دی او د دې 3 بچي دي چې د یو نوم دی پاست د بل نوم دی پریزنټ او د بل نوم دی فیوچر که چېرته تاسو په دې طریقې سره دا زده کړئ نو دا به ستاسو نه کله هم هیر نشي لکه ټینس پلار او پریزنټ پاست او فیوچر یې 3 بچي دي خو بیا د 3 بچو یې څلور بچي دي چې د ټولو نومونه بالکل سیم یعنی یو رنګي دي لکه انډیفینټ کنټینیوس پرفیکټ کنټینیوس خو د دې 3 د زامنو نومونه بالکل سیم دي خو لکه څنګه چې تاسو د خپل نوم سره د پلار نوم لګوئ نو دغه رنګې دوی هم د خپل نوم نه مخکې د خپل پلار نوم لګولی دی یعنی که چېرته تاسو د پاست د بچو باره کې خبره کوئ نو د هغوی نومونه دي پاست انډیفینټ پاست کنټینیوس پاست پرفیکټ او پاست پرفیکټ کنټینیوس او دغه رنګې که چېرته موږ د پریزنټ باره کې خبره کوو نو موږ به وایو پریزنټ انډیفینټ پریزنټ کنټینیوس پریزنټ پرفیکټ او پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس او دغه رنګ که چېرته موږ د فیوچر باره کې خبره کوو نو سیم موږ هم دغه رنګې ویلی شو لکه فیوچر انډیفینټ فیوچر کنټینیوس فیوچر پرفیکټ فیوچر پرفیکټ کنټینیوس خو که اوس چېرته موږ دې ته وګورو نو موږ سره ټوټل 12 ټینسز جوړیږي خو تاسو ته د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته ځکه که چېرته تاسو دا لومبي 4 زده کړل نو باقي زده کولو کې به تاسو ته هیڅ مشکل نه وي بس تاسو د سٹارټ نه ځان صرف په دې پوه کړئ چې انډیفینټ څه ته وایي کنټینیوس څه ته وایي پرفیکټ څه ته وایي او پرفیکټ کنټینیوس څه ته وایي خو امید ساتم چې تاسو به د ټینسز په ټایپس باندې پوه شوي یې خو د دې نه بعد اوس موږ دا زده کوو چې موږ ټینسز ولې یوز کوو موږ سره د ټینس مطلب دی ټایم یا زمانه یعنی موږ سره چې د ټینس کوم بچي دي موږ د هغې نومونه په پښتو کې زده کوو پاست ته موږ په پښتو کې ماضی یا تیر وخت ویلی شو پریزنټ موجوده وخت او فیوچر را روان وخت یعنی په دې کې موږ د 3 زمانو یا د 3 وختونو خبره کولی شو یعنی په دې کې موږ د تیر وخت خبرې کولی شو د موجوده وخت او د را روان وخت یعنی د دې مطلب خو موږ وپېژندلو چې دا موږ ته زمانه ښایي یعنی دا موږ ته ښایي چې یو کار په کومه زمانه کې شوی خو اوس موږ ته دا پیژندل پکار دي چې د دې باقي 4 پارټ څه کار دی همون به سمپل داسې ووایو چې دا موږ ته ښایي چې یو کار څومره شوی دی خو اوس موږ سره د دې څه مطلب دی چې کار څومره شوی نو د دې دا مطلب دی لکه زه اوس لګیا یم خبرې کوم نو دا کار اوس هم شروع دی او فار ایگزامپل ما روټۍ وخوړله نو دا کار پوره شوی پرون ما څه کړي وو نو هغه کار پرون پوره شوی دی یعنی یو کار وشو یا یو کار شوی یا یو کار بار بار عادتاً ریپیټ کیږي نو دا موږ د دې کیټیګریز په ذریعه باندې معلومولی شو یعنی دا پارټس موږ ته ښایي چې یو کار څومره شوی دی او دا پارټس موږ ته ښایي چې تاسو د کومې زمانې یا د کوم وخت خبره کوئ نو د دې لپاره ټینسز زده کول ډیر زیات ضروری دي خو امید ساتم چې ستاسو بیسیک کنفیوژن مکمل کلیر شوی وي خو امید ساتم چې موږ د ټینس باره کې کومې بنیادی خبرې وکړې تاسو به په دې باندې ډیر ښه پوه شوي یې چې په انډیفینټ کې به څنګه سنټینسز راځي په کنټینیوس کې به څنګه سنټینسز راځي په پرفیکټ کې به څنګه سنټینسز راځي او په پرفیکټ کنټینیوس کې به څنګه سنټینسز راځي نو د دې لپاره تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ نو ان شاء الله چې زه امید ساتم چې د دې نه بعد به تاسو ته په ټینس کې هیڅ قسم مشکل نه وي
ښه اوس مونږ ځو د ټینسز طرف ته. لومبی ټینس دی مونږ سره present indefinite. ښه present indefinite ټینس کله استعمالیږي؟ ښه کله چې مونږ د خپل عادت باره کې خبره کوو، یا د خپل روټین باره کې، او یا د فیکټس باره کې، نو په دې سچویشن کې به مونږ present indefinite ټینس یوز کوو. او زمونږ په ډیلی لایف کې present indefinite sentences ډیر زیات یوز کیږي. ښه اوس هیبټ څه ته وایي، روټین څه ته وایي، او فیکټ څه ته وایي؟ ښه د هیبټ یعنی د عادت مثال دی مونږ سره فهد سیګرټ سکي، زه هره شپه ډرامه ګورم، او داسې نور. دغه رنګې د روټین اگزامپل دی مونږ سره زه هر سحر غاښونه برش کوم، زه سکول ته ځم، او داسې نور. ښه د فیکټس مطلب دی حقیقت، داسې حقیقت چې هغه نه بدلیږي، لکه باران کیږي، نور د مشرق نه راخیږي، او داسې نور. ښه امید ساتم چې تاسو به د دې ځای پورې په ټینس باندې ډیر ښه پوه شوي یې. خو تاسو هیڅ فکر مه کوئ، ځکه چې ستاسو په ذهن کې به هیڅ قسم کنفیوژن نه پاتې کیږي. ښه اوس به موږ د پریزنټ انډیفینټ سنټنس پیژنګلو څنګه کوو؟ نو تاسو په یاد وساتئ چې په کوم سنټنس کې ډز یا ډو راغلو، یا پکې ډز ناٹ یا ډو ناٹ راغلو، او یا پکې د ورب لومبی حالت راغلو، نو تاسو پوه شئ چې دا پریزنټ انډیفینټ سنټنس دی. اوس تاسو په ذهن کې به دا سوال وي چې د ورب لومبی حالت څه ته وایي؟ نو تاسو په یاد وساتئ چې د هر ورب درې حالته وي، لکه گو وینډ گو. نو گو موږ سره لومبی حالت دی، وینډ سیکنډ، او گو تھرډ. خو تاسو د دې باره کې هیڅ فکر مه کوئ، ځکه چې زموږ نیکسټ ویډیو د ورب د درې حالتو باره کې ده. انشاءالله چې په هغې لیدلو سره به ستاسو ټول کنسپټ کلیر شي. ښه اوس چې تاسو ته په سکرین باندې کومه فارمولا یا سټرکچر ښکاري، د دې په ذریعه باندې به موږ خپله د پښتو د پریزنټ انډیفینټ جمله انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. نو د دې ټرانسلیټ کول څه مشکل نه دي. نو راځئ چې وګورو چې یو سنټنس څنګه ټرانسلیټ کیږي. ښه لومبی به موږ د خپل سنټنس په شروع کې ایس ولګو. د ایس مطلب دی سبجیکټ، د سبجیکټ مطلب دی کارکوونکی، یعنی چې څوک کار کوي هغې ته سبجیکټ ویلی شي. بیا به موږ وی1 ولګو. د وی1 مطلب دی د ورب لومبی حالت، او ورب ویلی شي کار ته، یعنی زموږ په جمله کې چې کوم کار وي هغې ته موږ ورب ویلی شو. ښه بیا به موږ د ورب سره ایس یا ای ایس ولګو. ښه اوس به موږ ایس یا ای ایس د کوم ورب سره لګو؟ ښه تاسو په یاد وساتئ چې موږ کوم آی وی یو دی هی شي اټ یوز کوو، نو دا په درې کیټیګریز باندې تقسیم شوي دي، یعنی فرست پرسن، سیکنډ پرسن، او تھرډ پرسن. په فرست پرسن کې آی او وی راځي، په سیکنډ پرسن کې یو راځي، او په تھرډ پرسن کې هی شي اټ او دی راځي. نو اوس تاسو وګورئ که چېرته موږ سره په یو سنټنس کې هی شي اټ راغلو د دی نه علاوه، ځکه چې موږ سره دی پلورل دی. نو که چېرته موږ سره هی شي اټ راشي او سبجیکټ وي، نو بیا به موږ د ورب لومبي حالت سره ایس یا ای ایس لګو، او د دې نه علاوه به موږ آی یو وی دی سره ایس نه لګو. او د دې نه علاوه که چېرته موږ سره سبجیکټ یو سنګولر نو بیا به هم موږ د ورب لومبي حالت سره ایس یا ای ایس لګو. ښه بیا به موږ د ایس یا ای ایس نه بعد ابجیکټ ولګو. د ابجیکټ مطلب دی چې په چا کار کیږي. ښه په دې هر څه باندې به تاسو پریکټیکلی ډیر ښه پیښ یې. ښه موږ سره اگزامپل دی هغه کرکټ کوي. ښه په دې جمله کې موږ سره هغه تھرډ پرسن دی او سنګولر دی، او د هغه انګلیش دی موږ سره هی، نو موږ به هی ولګو. ښه بیا به موږ د ورب لومبی حالت ولګو. نو موږ سره په دې سنټنس کې ورب دی کول، نو د کولو لپاره به موږ ولګو پلی. ښه اوس سوال دا پیدا کیږي چې موږ به دلته د ورب د لومبي حالت سره ایس یا ای ایس لګو او که نه. نو که تاسو وګورئ نو موږ سره هی تھرډ پرسن او سنګولر دی، نو د دې د وجې نه به موږ ورب سره ایس ولګو، هی پلیس. او په دې جمله کې موږ سره آبجیکټ کرکټ دی، نو موږ به ولګو کرکټ، هی پلیس کرکټ. ښه بل اگزامپل دی موږ سره زه سکول ته ځم. نو په دې جمله کې موږ سره زه سبجیکټ دی، نو د زه انګلیش به شي موږ سره آی. ښه اوس تاسو ووایئ
چې مونږ به د ورب سره اس یا ای اس لګو او کنه. نو که تاسو وګورئ نو مونږ سره آی فرست پرسن دی. نو بالکل سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به د ورب سره اس یا ای اس لګو. نو د زم انګلیش بشي مونږ سره گو او سکول به آبجیکټ شي I go to school. خملګرو د دې نه بعد به مونږ د present indefinite د نیگیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. د نیگیټیو مطلب دی نفي، یعنی چې کله مونږ یو کار نه کوو نو هغه به مونږ انګلیش کې څنګه وایو. خو د دې په سټرکچر کې داسې خاص چینجز نشته، صرف به مونږ لومبی سبجیکټ ولګو، بیا به ډز ناٹ یا ډو ناٹ لګو. خو اوس به مونږ ډز د کوم سره لګو او ډو به د کوم سره لګو. نو تاسو په یاد وساتئ چې ډز به مونږ د سنګولر سره لګو او ډو به د پلورل سره. خو آی سره به مونږ همیشه ډو لګو، بیا به ناټ لګو او بیا به وی ون لګو، یعنی د ورب لومبی حالت، او په اخره کې به آبجیکټ لګو. خطا سو به اوس په اگزامپل باندې نور هم ډیر ښه پیښی. زه دروغ نه وایم. کدی جملې ته تاسو وګورئ نو په دې کې مونږ سره د یو عادت خبره شوې ده. په دې جمله کې مونږ سره دروغ یو عادت دی او دا جمله مونږ سره په نه کې ده. نو داسې سنټنس ته نیگیټیو سنټنس وایي. خدا به اوس مونږ انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کوو. نو مونږ به سیده سټرکچر ته وګورو. نو په سټرکچر کې مونږ سره لومبی سبجیکټ دی، نو مونږ به لومبی سبجیکټ ولګو. نو مونږ سره سبجیکټ زه دی، نو د زه انګلیش بشي مونږ سره آی. خو اوس به مونږ آی سره ډز لګو او که ډو به لګو. نو مونږ به آی سره ډو لګو ځکه چې آی مونږ سره فرست پرسن دی. بیا به مونږ ناټ لګو او د دروغ ویلو انګلیش بشي مونږ سره ټیل ا لای. آی ډونټ ټیل ا لای. دویم اگزامپل دی مونږ سره هغه سکول ته نه ځي. خو نو مونږ به لومبی سبجیکټ ولګو. مونږ سره سبجیکټ دی هغه، د هغه انګلیش بشي مونږ سره هی. خو اوس به مونږ ډو لګو او که ډز. نو د سوچ کولو هیڅ خبره نشته ځکه چې مونږ به همیشه د سنګولر سره ډز لګو او د ډز لګولو نه بعد به مونږ ناټ لګو او د تللو دپاره به مونږ گو لګو او بیا به ټو سکول. He does not go to school. دا یو سنټنس به تاسو خپله وکړئ. هغه کوشش نه کوي. په دې کې هیڅ مشکل نشته، صرف تاسو سټرکچر ته وګورئ، باقی پکې د سوچ کولو هیڅ خبره نشته. خو اوس مونږ د انټروګیټیو سنټنس باره کې خبره کوو، یعنی هغه سنټنس چې په هغې کې مونږ تپوس کوو یا سوال کوو هغه به مونږ انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کوو. خو په انټروګیټیو سنټنس کې به مونږ همیشه هیلپینګ ورب یعنی ډز یا ډو به په شروع کې لګو. خو اوس به مونږ ډز د کوم سره لګو او ډو به د کوم سره لګو. نو په دې کې هم د سوچ کولو هیڅ خبره نشته. په دې کې هم سیم د نیگیټیو سنټنس رولز دي، یعنی ډز به مونږ د سنګولر سره لګو او ډو به د پلورل سره. خو اگزامپل دی مونږ سره آیا ته لوبې کوې. خو په دې کې به تاسو لومبی سبجیکټ ته وګورئ چې سبجیکټ مونږ سره پلورل دی او که سنګل. نو مونږ سره د ته انګلیش دی یو او یو مونږ سره پلورل دی. نو مونږ به لومبی ډو لګو، بیا به سبجیکټ لګو. مونږ سره سبجیکټ یو دی او بیا به پلی لګو او په اخره کې به مونږ کوېسچن مارک لګو. ډو یو پلی کرکټ. خبل اگزامپل دی مونږ سره آیا ته هلته اوسیږي. خو دلته به مونږ لومبی ډو لګو ځکه چې د یو سره ډو راځي. خو د یو نه بعد به مونږ ورب لګو. نو ورب مونږ سره اوسېدل دي او د اوسېدلو دپاره مونږ سره انګلیش دی لیف او د هلته دپاره به مونږ ولګو دیر. ډو یو لیف دیر. خو دا یو سنټنس به تاسو خپله وکړئ. آیا هغه سکول ته ځي. خو د دې نه بعد به مونږ د ډبل انټروګیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. ګورو چې په ډبل انټروګیټیو سنټنس کې او په سنګل انټروګیټیو سنټنس کې څه فرق دی. دا دواړه مونږ د سوال لپاره یوز کوو، خو په دې کې فرق صرف دا دی چې څه سوالونه داسې وي چې د هغې جواب صرف په ها او نه کې وي. لکه مثال آیا ته ما پیژنې، نو د دې جواب صرف په ها او نه کې دی. او که بیا زه چېرته د ستا نه تپوس وکړم چې ستا څه نوم دی، نو د دې جواب ته ماته په ها او نه کې نشي راکولی. خو مونږ چې د کوم جواب په ها او نه کې ورکوو نو هغې ته مونږ انټروګیټیو ویلی شو، او د کوم جواب چې مونږ په ها او نه کې نشو ورکولی نو هغې ته مونږ ډبل انټروګیټیو ویلی شو. خو تاسو په یاد وساتئ چې په انټروګیټیو کې به مونږ ویل
آیا ته سکول ته ځې؟ او په ډبل انټروګیټیو کې به مونږ وایو ته سکول ته ولې ځې؟ په انټروګیټیو کې به مونږ ویل چې آیا ته روټۍ خورې؟ او په ډبل انټروګیټیو کې به مونږ وایو چې ته روټۍ ولې خورې؟ خو په انګلیش کې به دا مونږ څنګه پیژنو؟ نو د دې پہچان داسې دی چې د ډبل انټروګیټیو سنټنس په شروع کې به WH فیملی وي، یعنی د ډز یا ډونه به مخکې WH فیملی لګېدلی وي. لکه مثال دی مونږ سره ته ولې جاړې؟ نو د ولې انګلیش دی مونږ سره وای، نو مونږ به په شروع کې وای ولګو. خو بیا به مونږ ډز لګو او که ډو، نو ظاهره خبره ده چې مونږ به ډو ولګو ځکه چې مونږ سره یو پلورل دی. او د جړا لپاره به مونږ کرای ولګو، ډو یو کرای، او په اخره کې به کوېسچن مارک ولګو. بل اگزامپل دی مونږ سره هغه څه وایي، خو مونږ به د څه لپاره وټ ولګو، خو بیا به مونږ ډز لګو او که ډو، خو دلته به مونږ ډز ولګو ځکه چې مونږ سره هی سنګولر دی. What does he؟ او د ویلو دپاره مونږ سره انګلیش دی say. What does he say؟ او په اخره کې به مونږ کوېسچن مارک ولګو. خو نو په دې باندې زمونږ د پریزنټ انډیفینټ سنټنس ختم شو. خو امید ساتم چې تاسو به د پریزنټ انډیفینټ سنټنس په اسانه سره کولی شئ. خو د دې نه بعد مونږ د پریزنټ کنټینیوس ټینس باره کې خبره کوو. خو پریزنټ کنټینیوس دې ته وایي چې په موجوده ټایم کې یو کار روان وي یا شروع وي. خو اوس به مونږ د دې پہچان څنګه کوو؟ خو چې کله هم په یو سنټنس کې is am او are او د مین ورب لومبي حالت سره ing لګېدلې وه، نو بس تاسو پوه شئ چې دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی، یعنی دا کار په موجوده وخت کې شروع دی. خو تاسو په دې سکرین باندې د سټرکچر ته وګورئ. د دې په ذریعه باندې موږ د پښتو پریزنټ انډیفینټ سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کولی شو. خو په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا هیلپینګ ورب یعنی is am او are دی، بیا د مین ورب لومبی حالت، او په اخره کې بیا ابجیکټ دی. خو اگزامپل سره به تاسو نور هم ډیر ښه پوه شئ. خو اگزامپل دی موږ سره زه روان یم، نو د زه انګلیش به شي موږ سره آی. خو بیا به موږ آی سره هیلپینګ ورب ولګو ام، او د روانېدو انګلیش به شي موږ سره go، او go سره به موږ ing ولګو I am going. خو بل اگزامپل دی موږ سره هغه کرکټ کوي، نو د هغه انګلیش به شي موږ سره he، او he سره به موږ هیلپینګ ورب ولګو is ځکه چې he موږ سره سنګولر دی. خو ورب به موږ سره پلی شي او ing به سره ولګو، او په اخره کې به ابجیکټ ولګو، نو ابجیکټ موږ سره کرکټ شو. خو دا یو اگزامپل به تاسو خپله وکړئ، هغه اوده دی. خو اوس موږ د نیګیټیو خبره کوو. په نیګیټیو کې موږ سره داسې خاص چینجز نشته، صرف به موږ په دې کې نوٹ اضافه کړو. که تاسو د سټرکچر ته وګورئ نو ستاسو ذهن به نور هم کولاو شي. اول به موږ سبجیکټ ولګو، بیا هیلپینګ ورب، بیا د ورب لومبی حالت، بیا ing او بیا ابجیکټ. خو اگزامپل دی موږ سره هغه روان نه دی، نو هغه موږ سره سبجیکټ دی، نو موږ به ولیکو he، او د he سره به موږ هیلپینګ ورب ولګو is ځکه چې he موږ سره سنګولر دی. بیا به نوٹ ولګو او بیا به ورب ولګو، نو ورب به شي موږ سره go، او موږ به د ورب سره ing ولګو he is not going. بل اگزامپل دی موږ سره ستا ورور تا ته آواز نه کوي، خو نو موږ سره سبجیکټ دی your brother. خو برادر موږ سره سنګولر دی، نو موږ به هیلپینګ ورب ولګو is، بیا به نوٹ ولګو، او د آواز کول انګلیش به شي موږ سره call، او ing به سره ولګو، او ابجیکټ به شي you. your brother is not calling you. خو دا یو اگزامپل به تاسو خپله وکړئ، زه تا سره خبرې نه کوم. خو د دې نه بعد به موږ د انټروګیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. یعنی که چېرته موږ په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې سوال کوو نو هغه به موږ څنګه کوو؟ لکه آیا ته را روان یې، آیا ته روټۍ خورې، آیا ته خاندې، او آیا ته سوچ کوې. یعنی داسې قسمه سنټنسز به موږ انګلیش کې څنګه جوړو؟ نو د دې لپاره موږ سره یو ښکلی سټرکچر دی.
په سټرکچر کې مونږ سره لومبه هیلپینګ ورب دی یعنی از ام او آر او بیا سبجیکټ بیا د ورب لومبه حالت بیا آی ان جی او بیا آبجیکټ او کوېسچن مارک. خو اوس زو د اگزامپل طرف ته. آیا ته ما سره خبرې کوي؟ نو د ته انګلیش بشي مونږ سره یو او یو مونږ سره پلورل دی نو مونږ به په سٹارټ کې آر ولګو آر یو بیا به ورب ولګو نو ورب مونږ سره ټاک شو او آی ان جی به سره ولګو او په اخره کې به ټو می آر یو ټاکینګ ټو می. خبل اگزامپل دی مونږ سره آیا هغه خپل کور ته روان دی نو هغه مونږ سره سنگولر دی نو مونږ به په سٹارټ کې ایز ولګو بیا به شي ولګو او بیا گوینګ او د خپل کور د پاره مونږ سره انګلیش دی ټو هر هوم is she going to her home. خدا اگزامپل به تاسو خپل وکړئ. آیا ته سوچ کوي؟ خدا دینه بعد مونږ د ډبل انټروګیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. په ډبل انټروګیټیو سنټنس کې مونږ سره داسې خاص چینجز نشته صرف به مونږ د انټروګیټیو سنټنس په شروع کې ډبلیو ایچ فیملی ولګو. لکه اگزامپل دی مونږ سره ته نن شپه چېرته روان یې نو د چېرته انګلیش به شي مونږ سره ویر بیا به آر ولګو بیا به یو ولګو او بیا گوینګ او د نن شپه انګلیش به شي مونږ سره ټونایټ ویر آر یو گوینګ ټونایټ. هغه ما سره خبرې ولې نه کوي نو د ولې انګلیش به شي مونږ سره وای نو بیا سبجیکټ مونږ سره سنگولر دی نو مونږ به ایز ولګو بیا هی او بیا ناٹ او د خبرو انګلیش به شي ټاک او آی ان جی به سره ولګو او په اخره کې به شي ټو می why is he not talking to me. خدا اگزامپل به تاسو خپل وکړئ. ته کوم موبایل استعمالوي؟ تاسو ته ډیر مبارک وي ځکه چې زموږ پریزنٹ کنټینیوس ټینس په دې باندې کمپلیټ شو. اوس موږ د پریزنٹ پرفیکٹ ټینس باره کې خبره کوو. د پریزنٹ پرفیکٹ مطلب دی چې یو کار په پریزنٹ کې دی او پرفیکٹ دی یعنی چې کله موږ سره یو کار په پریزنٹ کې مکمل شي نو هغه ته موږ پریزنٹ پرفیکٹ وایو. یعنی چې کله موږ داسې خبره کوو چې په هغه کې زوایم چې کار مکمل شوی دی یا پوره شوی دی نو د دې لپاره به موږ پریزنٹ پرفیکٹ ټینس یوز کوو. تاسو د دې سټرکچر ته وګورئ نو تاسو به نور هم ډیر ښه پیښ شئ. په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی بیا هیز او یا هیف. اوس به موږ هیز د کوم سره لګو او هیف به د کوم سره لګو نو موږ به هیز د سنگولر سره لګو او هیف به د پلورل سره او آی سره بیا د ورب دریم حالت او بیا آبجیکټ. تاسو به پریزنٹ پرفیکٹ ټینس څنګه پیژنئ نو تاسو په یاد وساتئ چې په کوم سنټنس کې هم هیو او یا هیزو او د ورب دریم حالتو نو تاسو پیښئ چې دا پریزنٹ پرفیکٹ ټینس دی. اگزامپل دی مونږ سره ما روټۍ خوړلې ده. د ما انګلیش به شي مونږ سره آی او هیلپینګ ورب به مونږ ولګو هیف. بیا به مونږ ورب ولګو نو ورب مونږ سره روټۍ خوړل دي او د روټۍ خوړلو انګلیش به شي مونږ سره ایټ خو مونږ به د ورب دریم حالت ولګو نو ایټ به شي مونږ سره ایټن او په اخره کې د فود I have eaten the food. مونږ هغې سره ملاو شوي یو نو سبجیکټ مونږ سره وی شو او هیلپینګ ورب به شي مونږ سره هیف ځکه چې وی مونږ سره پلورل دی او د میټ دریم حالت به شي میټ او اخیره کې به هم ولګو. په سنټنس جوړولو کې هیڅ مشکل نشته. تاسو صرف ځان په سټرکچر پې کړئ باقي هیڅ د سوچ خبره نه ده. دا یو سنټنس به تاسو خپل وکړئ هغه تاسو سره ملاو شوی دی. د دې نه بعد موږ د نیگیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. په نیگیټیو کې داسې خاص چینجز نشته صرف د هیلپینګ ورب نه بعد نوٹ لګول دي. اگزامپل دی موږ سره زه سکول ته نه یم تللی نو د زه انګلیش به شي آی بیا به هیب ولګو بیا نوٹ او د گو دریم حالت به شي گو او بیا ټو سکول. I have not go to school. ما نیویورک نه دی لیدلی نو موږ سره به سبجیکټ آی شي بیا هیو او بیا نوٹ
او سین به مونږ سره دریم حالت شي او په اخره کې د نیویارک I have not seen the New York. دا اگزامپل به تاسو خپل وکړئ ما روټۍ نه ده خوړلې. اوس مونږ د انټروګیټیو باره کې خبره کوو. په انټروګیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته، صرف هیلپینګ ورب په سٹارټ کې لګول دي. تاسو دې سټرکچر ته هم ښه په غور سره وګورئ. اول به مونږ هیز یا هیب ولګو، بیا سبجیکټ، بیا د مین ورب دریم حالت او بیا ابجیکټ. دې اگزامپل ته تاسو وګورئ. آیا تا میچ وګټلو؟ نو لومبی به مونږ ولګو هیو، نو سبجیکټ بشي مونږ سره یو او د ګټلو انګلیش بشي وان، ځکه چې وان مونږ سره د ورب دریم حالت دی او په اخره کې به ابجیکټ شي میچ. بل اگزامپل دی مونږ سره آیا تا کار کړی دی، یعنی تا کار مکمل کړی دی. په شروع کې به مونږ هیب ولګو او بیا یو او د کولو انګلیش بشي مونږ سره ډو او د ډو دریم حالت دی ډن او په اخره کې به ابجیکټ شي ورک. have you done the work. دا یو اگزامپل ستاسو لپاره دی. آیا تا واده کړی دی؟ اوس زو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. په ډبل انټروګیټیو سنټنس کې هیڅ چینجز نشته، بس صرف د انټروګیټیو سنټنس په شروع کې WH فیملی لګول دي. اگزامپل دی مونږ سره تا کله میچ ګټلې یا تا کله میچ وګټلو. خو تاسو په یاد ساتئ چې زه تاسو ته دا یو مثال درکوم، خو انشاءالله چې زه په دې باندې مطمئن یم چې د دنیا هر یو پریزنٹ پرفیکٹ سنټنس وي تاسو به په اسانه سره کولی شئ. همون سره به د کله انګلیش شي when، بیا have، بیا won، بیا د میچ. when have you won the match. تا کار څنګه کړی دی، نو د څنګه انګلیش بشي how، بیا have، بیا یو، بیا ډن او ورک. په دې باندې زموږ پریزنٹ پرفیکٹ ټینس هم ډیر په ښه طریقې سره ختم شو. اوس موږ د پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس باره کې خبره کوو. دا ټینس زموږ په ډیلی لایف کې داسې خاص نه یوز کیږي، خو بیا هم د دې زده کول ضروری دي او په دې سنټنس کې موږ اکثر کنفیوز کیږو. او که چېرته تاسو د دې سنټنس نوم ته وګورئ نو په دې کې دواړه راځي، یعنی پریزنٹ او کنټینیوس. نو تاسو بالکل مه کنفیوز کیږئ. که تاسو دې ټینس ته وګورئ نو د دې مطلب دی موږ سره، یعنی زموږ دا کنټینیوس ټینس پرفیکٹ دی. یعنی موږ چې په پریزنٹ کې کوم کار کوو نو دا د یو معلوم وخت نه شروع دی. یعنی موږ ته دا معلوم دی چې زموږ کار د څه ټایم نه شروع دی. لکه مثال زه تاسو ته وایم چې زه خبرې کوم، یعنی زه لګیا یم خبرې کوم، او بیا زه ستاسو نه تپوس وکړم چې دا کوم ټینس دی، نو ستاسو جواب به وي چې پریزنٹ کنټینیوس، چې بالکل صحیح جواب دی. او که چېرته بیا زه ستاسو نه تپوس وکړم چې زه د سحر نه لګیا یم خبرې کوم، نو دا به کوم ټینس وي. نو که چېرته ستاسو جواب وي چې دا پریزنٹ کنټینیوس ټینس دی، نو بیا ستاسو جواب بالکل غلط دی. نو دا کنفیوژن به ستاسو د دې ټینس په زده کولو سره بالکل ختم شي. اوس به موږ د دې پہچان څنګه کوو، یعنی دا به موږ څنګه پیژنو. نو تاسو په یاد ساتئ چې کله هم موږ سره په سنټنس کې هیز یا هیب بینو او د ورب لومبي حالت سره ING لګېدلې وه او یا پکې سینسو یا فور، نو تاسو پوه شئ چې دا پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس دی. یعنی چې کله یو کار شروع وي او د هغې ټایم معلوم وي، یعنی چې دا د کوم وخت نه شروع دی، نو تاسو پوه شئ چې دا پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس دی. اوس تاسو د سټرکچر ته وګورئ. په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا هیف یا هیز. اوس به موږ هیف د کوم سره لګو او هیز به د کوم سره لګو. تاسو بالکل مه کنفیوز کیږئ ځکه چې موږ سره هماغه رولز دي. یعنی موږ به هیز د سینګولر سره لګو او هیف به د پلورل او آی سره. د هیب یا هیز نه بعد به موږ بینو لګو. بیا به موږ د ورب لومبی حالت لګو او د ورب لومبی حالت به موږ ځکه لګو چې دا موږ سره کنټینیوس ټینس دی، یعنی دا کار موږ سره جاری دی. بیا به ورب سره ING لګو او بیا ابجیکټ او په اخره کې به سینس یا فور لګو. نو تاسو په یاد ساتئ چې موږ سره په سنټنس کې خامخا یو ټایم وي، لکه سحر، ماښام، ماسخوتن، 2 غنټې، یو میاشت، 2020، 2010. یعنی خامخا به موږ سره یو ټایم وي. نو د ټایم نه مخکې به موږ یا سینس لګو یا فور.
خو زمون کنفیوژن دا دی چې مونږ به سنس د کوم سره لګو او فور به د کوم سره لګو. خو مونږ به سنس د یو ایگزیکټ یعنی د یو معلوم ټایم سره لګو. لکه که زه ووایم چې د 2 کالو نه، نو په دې کې مونږ سره پته نه لګي چې کوم کال، او که زه ووایم چې د 2020 نه، نو په دې کې مونږ سره پته ولګېده چې کوم کال دی. خو اوس به تاسو په اگزامپل باندې نور هم ډیر ښه پوه شئ. زه د سحر نه انتظار کوم، نو مونږ به لومبی آی ولګو، بیا به د آی سره هیب ولګو، بیا بین او بیا ویټینګ او بیا به سنس ولګو. ځکه په دې سنټنس کې مونږ سره سحر یو ایگزیکټ یعنی یو معلوم ټایم دی، او د سنس نه بعد به مونږ مورنینګ ولګو. I have been waiting for you since morning. بل اگزامپل دی، هغه د 2 ورځو نه کوشش کوي. خو اوس به مونږ لومبی هی ولیکو، بیا هیز بین، او د کوشش کولو دپاره به ولیکو ټرای، او ټرای سره به بیا مونږ آی ان جی ولګو. خو اوس به مونږ سنس لګو او که فور. نو که تاسو وګورئ نو مونږ سره په دې سنټنس کې 2 ورځې یو معلوم یا یو مقرر ټایم نه دی. لکه مونږ ته دا پته نه لګي چې کومې 2 ورځې. اوس که چېرته مونږ سره د دې 2 ورځو په ځای 2 جنوري راغلی وی، نو بیا به مونږ سره دا یو ایگزیکټ ټایم وی او بیا به مونږ سنس لګولی. خو اوس به مونږ سنس نه لګو، مونږ به فور ولګو. خو دا سنټنس به تاسو وکړئ. ته د 2010 نه په اسټرالیا کې اوسېږي. خو اوس ځو د نیګیټیو طرف ته. خو په نیګیټیو کې مونږ سره داسې خاص چینجز نشته، صرف د هیلپینګ ورب یعنی د هیب بین یا هیز بین ترمنځ نوٹ لګول دي. اگزامپل دی مونږ سره هغه د 2 غنټو نه انتظار نه کوي. خو مونږ به ولیکو هی، او هی سره به بیا مونږ هیز ولیکو، بیا نوٹ او بیا بین، بیا ویټینګ او بیا فور. He has not been waiting for 2 days. خو دلته مونږ فور ځکه ولګو چې مونږ سره 2 غنټې یو ایگزیکټ ټایم نه دی. بل اگزامپل دی، هغه د سحر نه کرکټ نه کوي، نو د هغه انګلیش بشي هی، بیا به هیز ولګو ځکه چې مونږ سره هی سینګولر دی، بیا به نوٹ ولګو، بیا بین، بیا پلی او آی ان جی او کرکټ او بیا سنس. دلته مونږ سنس ځکه ولګو چې سحر مونږ سره یو ایگزیکټ ټایم دی. He has not been playing cricket since morning. دا اگزامپل ستاسو دپاره دی. د هغې د 2 ورځو نه تبه ده. خو اوس مونږ د دې د انټروګیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. خو د دې په انټروګیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته. مونږ سره سیم هماغه رولز دي. که چېرته تاسو د سټرکچر ته وګورئ نو ستاسو کنفیوژن به مکمل کلیر شي. خو لومبی به مونږ هیب لګو یا هیز، بیا سبجیکټ، بیا بین. په دې کې مونږ سره صرف دلته معمولی رنګې چینجز دی، او هغه دا چې زموږ سبجیکټ د هیز یا هیب بین ترمنځ لګېدلی دی. نور په دې کې مونږ سره هیڅ چینجز نشته. بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا آی ان جی، بیا ابجیکټ او په اخره کې سنس یا فور. خو تاسو دې اگزامپل ته وګورئ. آیا ته د 10 کالو نه دلته کار کوې؟ نو په دې سنټنس کې مونږ سره د 10 کاله یو ټایمینګ دی. نو د دې وجې نه مونږ سره دا ټینس پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوز دی. خو اوس مونږ د دې انګلیش جوړو. خو په شروع کې به مونږ هیب ولګو ځکه چې زمونږ سبجیکټ پلورل دی، بیا یو، بیا بین، بیا ورکینګ او بیا هیر. خو اوس به مونږ فور لګو او که سنس، نو مونږ به فور لګو ځکه چې د 10 کاله مونږ سره یو ایگزیکټ ټایم نه دی. ځکه چې مونږ ته دا پته نه لګي چې کوم 10 کاله، نو د دې وجې نه به مونږ دلته فور لګو. For 10 years. Have you been working here for 10 years? خو که اوس زه ستاسو نه تپوس وکړم که چېرته مونږ سره په دې سوال کې د 10 کالو په ځای 10 مارچ وی، نو آیا مونږ به بیا هم فور لګولی؟ نو د دې جواب دی چې بالکل نه، ځکه چې دا 10 مارچ مونږ سره یو معلوم ټایم دی. نو د دې وجې نه به بیا مونږ سنس لګولی. بل اگزامپل دی، آیا ته د سحر نه کرکټ کوې؟ نو لومبی به مونږ هیب ولګو، بیا سبجیکټ، نو مونږ سره به سبجیکټ یو شي، بیا بین، بیا پلی او آی ان جی، بیا کرکټ او بیا سنس. سنس مونږ ځکه ولګو چې مونږ سره سحر یو ایگزیکټ ټایم دی. Have you been playing cricket since morning? دا اگزامپل به تاسو وکړئ.
آیا ته د 2 غنټو نه انتظار کوي؟ خو اوس موږ د ډبل انټروګیټیو سنټنس باره کې خبره کوو. خو ډبل انټروګیټیو سنټنس زموږ په ډیلی لایف کې ډیر کم یوز کیږي او د دې په سټرکچر کې هیڅ چینجز نشته. صرف په سٹارټ کې دبلیو ایچ فیملی لګول دي. لکه اگزامپل د موږ سره ته ولې د سحر نه کرکټ کوي، نو د ولې انګلیش بشي موږ سره وای، بیا هیف، بیا یو او بیا بین، بیا پلینګ او بیا کرکټ او په اخیره کې since morning. Why have you been playing cricket since morning؟ بل اگزامپل دی، دا جینۍ د 2 غنټو نه د چا انتظار کوي، نو د چا انګلیش بشي whom، بیا his او بیا this girl، بیا been، بیا waiting او بیا before لګو او په اخیره کې به 2 hours. Whom has this girl been waiting for 2 hours؟ خدا اگزامپل با تاسو وکړئ. هغه د 2 غنټو نه روټۍ ولې خوري؟ خو اوس موږ د پاست اینڈ ډیفینټ ټینس باره کې خبره کوو. د دې ټینس د کول زموږ لپاره انتهایی ضروری دی ځکه چې دا ټینس زموږ په ډیلی لایف کې ډیر زیات یوز کیږي. یعنی که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو خلکو ته د تیر وخت کیسې وکړئ یا د تیر وخت باره کې خبرې وکړئ، لکه زه تللی وم، هغه واده وکړو، زه هغه سره ملاو شوم، هغه ما سره جګړه وکړه. یعنی چې کله هم تاسو داسې قسمه خبرې کول غواړئ نو بیا دا ټینس تاسو لپاره ډیر ضروری دی. خو what is past and definite tense؟ خو د ټولو نه مخکې موږ د past and definite tense تعارف یعنی ډیفینیشنز د کوو. یعنی چې past and definite tense څه دي؟ یعنی چې کله هم موږ د تیر وخت باره کې خبره کوو او یو مخصوص وخت وي نو د هغې لپاره به موږ past and definite tense یوز کوو. بیا که هغه ډیر مخکینی وخت وي او که لږ، لکه زه هغه سره 10 منټه مخکې ملاو شوم، I met him to 10 minutes ago، نو دا موږ سره past and definite tense دی. او بل اگزامپل دی موږ سره، زه خپل ملګري سره 10 کاله مخکې ملاو شوی وم، I met my friend 10 years ago، نو دا دواړه موږ سره past and definite sentences دي. خو اوس به موږ دا څنګه پیژنو؟ یعنی موږ ته به دا پته څنګه لګي چې دا past and definite tense دی؟ خو تاسو په یاد وساتئ چې کله هم د یو سنټنس په شروع کې ډیډ لګېدلی نو تاسو پوه شئ چې دا د past and definite interrogative sentence دی. او یا که چېرته په سنټنس کې did not لګېدلی نو بیا تاسو پوه شئ چې دا د past and definite negative sentence دی. او یا که چېرته د main verb second form یعنی دویم حالت نو تاسو پوه شئ چې دا هم past and definite tense دی. او تاسو دلته دا یو ډیره ضروری خبره په یاد وساتئ، یعنی د ورب دویم حالت صرف په past and definite tense کې یوز کیږي. د دې نه علاوه د ورب دویم حالت په باقی یو ټنس کې هم نه دی یوز شوی. خو اوس به موږ د پښتو past and definite sentence انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو. نو تاسو ته چې په سکرین باندې کوم سټرکچر ښکاری نو د دې په ذریعہ باندې موږ خپل د پښتو جمله انګلیش ته ترانسلیټ کولی شو. خو په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا د مین ورب دویم حالت او بیا آبجیکټ. نو اگزامپل دی موږ سره هغه راغی، نو د هغه انګلیش بشي هی، او کیم به موږ سره د ورب سیکنډ حالت شي هی کیم. بل اگزامپل دی موږ سره موږ هغه سره ملاو شو، نو د مونږ انګلیش بشي وی، بیا میټ او بیا هم، وی میټ هم. خدا سنټنس با تاسو وکړئ، هغه ماته आवाज وکړو. خدا دې په سنټنس جوړولو کې هیڅ د سوچ خبره نشته. کچر د تاسو د دې په سټرکچر باندې ځان پې کړئ نو زما دا یقین دی چې تاسو ته به هیڅ مشکل نه راځي. خو اوس زه د نیگیټیو طرف ته. خو په نیگیټیو کې به مونږ لومبی سبجیکټ ولګو، بیا ډیډ، بیا نوٹ او بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا آبجیکټ. خو اوس بس تاسو په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې دلته موږ سره په سټرکچر کې د مین ورب سیکنډ حالت ولې نشته. نو که تاسو وګورئ نو موږ سره چې کوم ډیټ دی، یعنی زموږ په سټرکچر کې چې کوم ډیټ دی دا د ډو سیکنډ حالت دی. نو بس خبره ختمه شوه. یعنی چې موږ یو ځل سیکنډ فارم ولګو نو بیا بار بار د سیکنډ فارم د لګولو ضرورت نشته. بس تاسو صرف دا یو خبره په یاد وساتئ چې یو ځل په یو سنټنس کې سیکنډ فارم ولګېدلو نو بیا دوباره د سیکنډ فارم د لګولو ضرورت نشته. خو اوس زه د اگزامپل طرف ته.
ما دروغ نه دی ویلی. خړومبی به مونږ آی ولګو، بیا did not او دروغ ویل بشي tell a lie. I did not tell a lie. خبل اگزامپل دی هغه فلم نه دی کتلی، نو لومبی به مونږ ولګو he، بیا did not او بیا watch the film. He did not watch the film. خدا اگزامپل ستاسو لپاره دی هغه کرکټ نه دی کړی. خو اوس زو د انټروګیټیو طرف ته. په انټروګیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته. تاسو دې سټرکچر ته وګورئ. خړومبی به مونږ ډیډو لګو، بیا سبجیکټ، بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا آبجیکټ. آیا هغه کرکټ وکړو؟ نو لومبی به مونږ ولګو ډیډ، بیا سبجیکټ، نو مونږ سره سبجیکټ هی دی، بیا پلی او بیا کرکټ. ډیډ هی پلی کرکټ. بل اگزامپل دی آیا هغه مطالعه وکړه؟ نو لومبی به ډیډ ولګو، بیا هی او بیا سټډي. ډیډ هی سټډي. دا اگزامپل به تاسو وکړئ. آیا تا ولیکل؟ اوس زو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. په ډبل انټروګیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته، صرف په شروع کې ډبلیو ایچ فیملی لګول دي. اگزامپل دی مونږ سره تا ما ته ولې आवाज وکړو؟ نو د ولې انګلیش بشي وای، بیا ډیډ، بیا یو او بیا کال می. why did you call me. بل اگزامپل دی تا هغې ته څه وویل؟ نو د څه انګلیش بشي what، بیا ډیډ، بیا یو، بیا say او بیا to him. what did you say to him. او دا اگزامپل به تاسو وکړئ. ته هلته ولې تللی وې؟ خملګرو اوس مونږ د پاست کنټینیوس ټینس باره کې خبره کوو، یعنی د تیر وخت د روان کار باره کې. یعنی کله چې مونږ چاته داسې قسمه خبره کوو چې زه مصروف وم، ما مونځ کو، هغه روان وو یا هغه خبرې کولې، نو داسې قسمه خبرې به مونږ د پاست کنټینیوس ټینس په مدد سره کوو. اوس به مونږ د دې پیژنګلو څنګه کوو؟ یعنی که چېرته مونږ یو بوک سټډي کوو یا اخبار وغیره ګورو، نو مونږ ته به دا پته څنګه لګي چې دا پاست کنټینیوس ټینس دی. چې کله هم په یو جمله کې واز راغلو یا ور، نو تاسو پیښې چې دا د پاست کنټینیوس مثبت جمله ده. دغه رنګ که چېرته په یو جمله کې واز نوټ وو یا ور نوټ وو، نو تاسو پیښې چې دا د پاست کنټینیوس نیگیټیو یعنی منفي جمله ده. او دغه رنګ که چېرته یو سنټنس په شروع کې ور وو یا واز، نو تاسو پیښې چې دا د پاست کنټینیوس انټروګیټیو یعنی سوالیه جمله ده. اوس به مونږ د پاست کنټینیوس د پښتو جمله انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو؟ نو تاسو ته چې په سکرین باندې کوم سټرکچر ښکاري، د دې په مدد سره به مونږ د پښتو جمله انګلیش ته ترانسلیټ کوو. په سټرکچر کې مونږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا واز یا ور. اوس به مونږ ور د کوم سره لګو او واز به د کوم سره لګو. نو مونږ سره هماغه مخکینی خبره ده، یعنی ور به مونږ د پلورل سره لګو او واز به د سینګولر سره. خو دلته مونږ سره صرف معمولی رنګ چینجز دی، او هغه دا چې مونږ به آی د ور سره نه لګو بلکې د واز سره به لګو. بس تاسو ته صرف دومره یاد ساتل پکار دي. بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا آی ان جی او آبجیکټ. اگزامپل دی مونږ سره زه روان وم. مونږ به لومبی آی ولګو او آی سره به واز ولګو او بیا گوینګ. آی واز گوینګ. بل اگزامپل دی مونږ سره ما مطالعه کوله. نو لومبی آی، بیا واز او بیا سټډینګ. آی واز سټډینګ. اوس که تاسو د دواړو سنټنسز ته وګورئ، نو په دواړو کې مونږ سره د موجوده وخت خبرې نه کیږي بلکې د تیر وخت خبرې کیږي، او د داسې کار خبره کیږي چې هغه په تیر وخت کې جاری وو. دا اگزامپل به تاسو وکړئ. ما تا سره خبرې کولې. اوس د نیگیټیو ټینس باره کې خبره کوو. مونږ سره د دې په سټرکچر کې هیڅ چینجز نشته، صرف د هیلپینګ ورب نه بعد نوټ لګول دي. د دې اگزامپل ته هم تاسو وګورئ. ما دروغ نه ویل. نو لومبی آی او بیا د آی سره واز، بیا نوٹ او بیا ټیلینګ ا لای. آی واز ناٹ ټیلینګ ا لای. بل اگزامپل دی مونږ سره
ما کرکټ نه کولو نو اول به آی ولګو، بیا واز، بیا نوٹ، بیا پلینگ او کرکټ. I was not playing cricket. دا اگزامپل با تاسو کړئ. هغه خوراک نه کولو. خو اوس زو د انټروګیټیو طرف ته، یعنی د تیر وخت سوالیه جملې به مونږ انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو. او په انټروګیټیو کې هم مونږ سره هیڅ قسمه چینجز نشته، صرف په شروع کې هیلپینګ ورب لګول دي. تاسو د دې سټرکچر ته هم وګورئ. په سټرکچر کې مونږ سره لومبه واز یا ور، بیا سبجیکټ، بیا د مین ورب لومبه حالت، بیا آی ان جی او آبجیکټ. خلک اگزامپل دی مونږ سره، آیا ته دلته راتللې؟ نو په سٹارټ کې به مونږ ور ولګو او دلته مونږ ور ځکه ولګو چې زمونږ سبجیکټ پلورل دی. بیا به سبجیکټ ولګو نو مونږ سره سبجیکټ یو دی. بیا کامینګ او د دلته انګلیش بشي هیر. ور یو کامینګ هیر. بل اگزامپل دی مونږ سره، آیا تا ټي وي کتله؟ نو لومبی به مونږ ور ولګو، بیا یو، بیا واچینګ او بیا د ټي وي. ور یو واچینګ د ټي وي. نو هیڅ د سوچ خبره نه ده. اوس تاسو د دې قابل شوي چې خپله د پښتو جمله انګلیش ته په اسانه سره ترانسلیټ کړئ. خدا اگزامپل با تاسو کړئ، آیا تا کرکټ کولو؟ خو اوس زو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. نو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ډبل انټروګیټیو سنټنس کې هیڅ نوې خبره نشته، صرف په شروع کې ډبلیو ایچ فیملی لګول دي او بس. لکه اگزامپل دی مونږ سره، ته دلته ولې راتللې؟ نو د ولې انګلیش بشي وای، بیا ور، بیا یو، بیا کمینګ او بیا هیر. وای ور یو کمینګ هیر. بل اگزامپل دی، تا څه کتل؟ نو د څه انګلیش بشي واټ، بیا ور، بیا یو او بیا واچینګ. واټ ور یو واچینګ. او دا اگزامپل ستاسو لپاره دی. ته چا سره ملاوېدلې؟ خو اوس مونږ د پاست پرفیکٹ ټینس باره کې خبره کوو. خو پاست پرفیکٹ ټینس مونږ کله یوز کوو؟ نو کله هم چې مونږ د تیر وخت باره کې خبره کوو او د داسې کار باره کې خبره کوو چې هغه په تیر وخت کې مکمل شوی وي او د هغې کار د موجوده وخت سره هیڅ تعلق نه وي. لکه فار ایگزامپل چې کله مونږ داسې قسمه خبرې کوو، کله چې زه کلاس ته لاړم نو هغه تللی و. He had left when I went to the class. د پلار د راتلو نه مخکې ماشوم جړلی و. The baby had cried before her father came. ما روټۍ مخکې خوړلې وه کله چې ته زمونږ کور ته راغلې. I had already eaten food when you came to my house. نو کله هم چې مونږ داسې قسمه خبرې کول غواړو نو بیا به مونږ پاست پرفیکٹ ټینس یوز کوو. خو اوس به مونږ پاست پرفیکٹ ټینس څنګه پیژنو؟ یعنی که چېرته مونږ سټډي کوو یا اخبار وغیره ګورو نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا پاست پرفیکٹ ټینس دی؟ نو چې په کوم سنټنس کې هم هیډ لګېدلی و یا هیډ نوٹ لګېدلی و یا د یو سنټنس په شروع کې هیډ لګېدلی و نو تاسو پوه شئ چې دا پاست پرفیکٹ ټینس دی. خو اوس به مونږ خپله د پښتو جمله انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو؟ نو که تاسو دې سټرکچر ته وګورئ نو د دې په مدد سره مونږ د پاست پرفیکٹ ټینس سنټنسز جوړولی شو. په سټرکچر کې مونږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا هیډ دی، بیا د مین ورب دریم حالت او بیا آبجیکټ. اوس که تاسو دې سټرکچر ته وګورئ نو موږ سره د پاست پرفیکٹ او د فیوچر پرفیکٹ سټرکچر بالکل سیم ټو سیم دی، صرف د دې دواړو هیلپینګ ورب بدل دی. یعنی په پریزنٹ پرفیکٹ کې موږ سره هیلپینګ ورب هیو او هیز او په پاست پرفیکٹ کې موږ سره هیلپینګ ورب هیډ دی. یعنی که موږ سره سبجیکٹ سینګولر وي یا پلورل وي نو مونږ به ټولو سره هیډ لګو، باقی د دوانو سټرکچر سیم ټو سیم دی. خو په سټرکچر کې مونږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا هیډ دی، بیا د مین ورب دریم حالت او بیا آبجیکټ. خو اگزامپل دی مونږ سره، ما ویلی وو نو لومبی به آی ولګو، بیا هیډ او تھرډ فارم بشي سیډ، آی هیډ سیډ. بل اگزامپل دی، ما ته کتلی وي نو لومبی به آی ولګو، بیا هیډ، بیا سین او یو، آی هیډ سین یو. زه هغې سره ملاو شوی وم نو لومبی آی، بیا هیډ، بیا میټ او هیم.
I had met him. دا اگزامپل با تاسو وکړئ. ما کار کړی وو. ښه اوس ځو د نیگیټیو طرف ته. په نیگیټیو کې هیڅ چینجز نشته. صرف د هیلپینګ ورب یعنی د هیډ نه بعد نوٹ لګول دي. باقی هیڅ چینجز نشته. که تاسو د سټرکچر ته وګورئ نو ستاسو کنفیوژن به مکمل کلیر شي. نو اگزامپل دی موږ سره. ما هغې ته کنزل نه دي کړي. نو لومبی به آی ولګو، بیا هیډ، بیا نوٹ او بیا abused. I had not abused him. بل اگزامپل دی. زه هغې سره نه یم ملاو شوی. I had not met him. زه هلته نه وم تللی. دا اگزامپل به ستاسو دپاره شي. اوس ځو د انټروګیټیو طرف ته. په انټروګیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته. صرف په سټارټ کې هیلپینګ ورب یعنی هیډ لګول دي. باقی پکې هیڅ چینجز نشته. د دې په سټرکچر کې موږ سره لومبی هیډ دی، بیا سبجیکټ دی، بیا د مین ورب دریم حالت او بیا اوبجیکټ. نو اگزامپل دی. آیا ته هلته تللی وې؟ نو لومبی به هیډ ولګو، بیا یو او تھرډ فارم بشي gone او there. had you gone there. بل اگزامپل دی. آیا ته هغه سره ملاو شوی وې؟ نو لومبی به هیډ ولګو، بیا یو، بیا میټ او him. had you met him. دا اگزامپل به تاسو وکړئ. آیا هغه راغلی و؟ ښه اوس ځو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. په ډبل انټروګیټیو کې هم موږ سره هیڅ چینجز نشته. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ به د دې په سټارټ کې صرف WH فیملی لګو. لکه اگزامپل دی. ته هلته ولې تللی وې؟ نو د ولې انګلیش بشي why. بیا هیډ، بیا یو، بیا gone او there. why had you gone there. بل اگزامپل دی. ته هلته ولې نه وې تللی؟ نو why، بیا هیډ، بیا یو او not gone there. why had you not gone there. دا اگزامپل به تاسو وکړئ. ته هغې سره ولې ملاو شوی وې؟ ښه اوس د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس باره کې خبره کوو. ښه د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس مطلب دی چې یو کار په پاسټ یعنی په تیر وخت کې د یو خاص ټایم پورې شروع او بیا ختم شو. یعنی د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس د موجوده وخت سره هیڅ تعلق نشته. ښه د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس یو څو اگزامپلز دي موږ سره. موږ د 2 غنټو نه ویډیو گیم کولو. We had been playing video games for 2 hours. ما د 5 میاشتو نه کتابونه مطالعه کول. I had been reading books for 5 months. نو دا سنټنسز موږ سره د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس دي. ښه اوس موږ د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس او د پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس موازنه یعنی کمپیریزن کوو. یعنی په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس کې به زموږ کار د پاسټ نه شروع شوی وو او هغه کار به موږ سره په موجوده ټایم کې هم شروع او په پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې به زموږ کار په پاسټ کې شروع شوی وي او په پاسټ کې به څه ټایم پورې شروع او بیا به ختم شوی وي. یعنی د موجوده ټایم سره به د هغې هیڅ تعلق نه وي. ښه اوس به موږ د دې پیژنګلو څنګه کوو. یعنی موږ ته به دا پته څنګه لګي چې دا پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. نو تاسو په یاد وساتئ چې په کوم سنټنس کې هم هیډ بینو یا هیډ ناٹ بینو نو تاسو پیښه چې دا پاسټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. او که چېرته پکې هیب بینو یا هیز بینو نو بیا به دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي. اوس به موږ خپل د پښتو سنټنسز انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کوو. نو که تاسو د سټرکچر ته وګورئ نو په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا هیډ بین، بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا ING، بیا اوبجیکټ او بیا سنس یا فور. خو د سنس او فور باره کې هم تاسو ته مخکې هم ویلي دي خو د دې باره کې زه تاسو ته یو ځل بیا وایم. نو سنس به موږ د یو ایگزیکټ ټایم یعنی د یو معلوم ټایم دپاره یوز کوو. یعنی که چېرته موږ وایو د سهار نه د اتوار ورځ 2020 2 جنوري یعنی چې یو معلوم ټایم وي نو د هغې دپاره به موږ سنس لګو. یعنی چې کله موږ سره یو ایگزیکټ ټایم نه وي یعنی موږ سره ټایم معلوم نه وي یعنی موږ وایو د 2 غنټو نه، د 2 کلونو نه، د 2 میاشتو نه یا د 2 هفتو نه. یعنی په دې کې موږ سره دا پته نه لګي چې کومې 2 میاشتې
یا کومې 2 هفتې. نو د دې لپاره بیا مونږ فور لګو. خو زو د اگزامپلز طرف ته چې ستاسو ذهن مکمل کولو شي. ما د 2 غنټو نه ستا انتظار کولو. نو لومبی به آی ولګو، بیا هیډ بین، بیا ویټینګ، بیا فور یو او بیا فور 2 hours. I had been waiting for you for 2 hours. نو دلته مونږ فور ځکه لګولې دی چې مونږ سره 2 غنټې یو ایگزیکټ یعنی یو معلوم ټایم نه دی. بل اگزامپل دی، مونږ د 10 منټو نه کرکټ کولو. نو مونږ به وی ولګو، بیا هیډ بین، بیا پلیینګ او کرکټ او بیا فور 10 minutes. We had been playing cricket for 10 minutes. خدا اگزامپل به تاسو خپل وکړئ. ته د 2 جنوري نه په امریکا کې اوسېږي. خو اوس زو د نیگیټیو طرف ته. په نیگیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته، صرف د هیډ او بین ترمنځ نوٹ لګول دي. لکه تاسو د سټرکچر ته وګورئ، نو په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا هیډ، بیا نوٹ، بیا بین، بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا آئی این جی او آبجیکټ او سینس یا فور. ښه اگزامپل دی موږ سره، ما د 10 منټو نه ټي وي نه کتله. نو آئی، بیا هیډ، بیا نوٹ بین، بیا واچنگ او بیا ټي وي فور 10 minutes. I had not been watching TV for 10 minutes. خبل اگزامپل دی، ما د 10 کالو نه ستا انتظار نه کولو. نو آئی، بیا هیډ، بیا نوٹ بین، بیا ویټینګ، بیا فور یو، بیا فور 10 years. I had not been waiting for you for 10 years. دا اگزامپل با تاسو کړئ. تا د 10 کالو نه مطالعه نه کوله. خو اوس زو د انټروګیټیو طرف ته. نو موږ سره د انټروګیټیو سټرکچر دی. خو په سټرکچر کې موږ سره لومبی هیډ دی، بیا سبجیکټ، بیا بین، بیا د مین ورب لومبی حالت، آئی این جی، بیا آبجیکټ او په اخره کې سینس یا فور. ښه اگزامپل دی موږ سره، آیا ته د 2 کالو نه استرالیا ته تللی یې؟ نو لومبی به موږ هیډ ولګو، بیا یو، بیا بین، بیا گوئنگ، استرالیا او په اخره کې فور 2 years. Had you been going to Australia for 2 years? بل اگزامپل دی، آیا هغه د 2 غنټو نه کرکټ کولو؟ نو لومبی هیډ، بیا هی، بیا بین، بیا پلیینګ کرکټ او بیا فور 2 hours. Had he been playing cricket for 2 hours. خدا اگزامپل با تاسو کړئ. آیا موږ دلته د 2020 نه اوسېدلو؟ خو اوس زو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. په ډبل انټروګیټیو کې هم هیڅ چینجز نشته. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په شروع کې WH فیملی لګو. تاسو د دې سټرکچر ته هم وګورئ. په سټرکچر کې موږ سره لومبی WH فیملی، بیا هیډ، بیا سبجیکټ، بیا بین، بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا آئی این جی، آبجیکټ او په اخره کې سینس یا فور. ښه د دې اگزامپل دی موږ سره، تا ولې د 2 غنټو نه کرکټ کولو؟ Why had you been playing cricket for 2 hours? بل اگزامپل دی، ته ولې د 2020 نه په استرالیا کې اوسېدلې؟ Why had you been living in Australia since 2020? دا اگزامپل با تاسو کړئ. تا ولې د 2 غنټو نه مطالعه کوله؟ اوس د فیوچر انډیفینټ ټینس باره کې خبره کوو. یعنی که چېرته موږ د را روان وخت باره کې په انګلیش کې خبرې کول غواړو، نو هغه به موږ څنګه کوو؟ لکه که چېرته موږ وایو زه به سکول ته ځم، I will go to school. زما پلار به تا ته یو ښکلې قصه وکړي. My father will tell you a beautiful story. آیا ته په را روان کال کې استرالیا ته ځې؟ Will you visit to Australia next year? زبا کرکټ کوم. I will play cricket. یعنی کله هم چې موږ داسې قسمه خبرې کول غواړو، نو د دې لپاره بیا موږ فیوچر انډیفینټ ټینس یوز کوو. اوس به موږ د دې پیژنګلو څنګه کوو؟ نو تاسو په یاد وساتئ چې په کوم سنټنس کې هم ویل راغلو یا شل، نو ستاسو ذهن ته دا خبره راتلل پکار دی چې دا فیوچر انډیفینټ ټینس دی. اوس به موږ ویل د کوم سره لګو او شل به د کوم سره لګو. نو مخکې دا رولز
چې شل با د آی او وی سره لګیدلو او باقی ټولو سبجیکټو سره با ویل لګیدلو. خو اوس په ماډرن انګلیش کې شل ډیر کم استعمالیږي. یعنی که چېرته تاسو د ټولو سبجیکټو سره ویل استعمال کړئ نو هیڅ خبره نه ده. یعنی که چېرته تاسو د وی نه بعد شل استعمال کړئ او که د آی نه بعد شل استعمال کړئ نو ستاسو سنټنس به بالکل 100% صحیح وي. د دې نه علاوه ویل او شل ماډل وربس هم دي، یعنی د دې استعمال لږ مختلف هم کیږي. خو تاسو د دې باره کې فکر مکوئ، په دې باندې به موږ ډېره زر ویډیو جوړ کړو. خو اوس به موږ د فیوچر انډیفینټ سنټنسز څنګه جوړو. نو تاسو ته چې په سکرین باندې کوم سټرکچر ښکاري د دې په مدد سره به موږ د پښتو فیوچر انډیفینټ سنټنس انګلیش ته ترانسلیټ کوو. په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا ویل یا شل. د ویل او شل باره کې ما تاسو ته مخکې ویلي دي. بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا اوبجیکټ. ښه اگزامپل دی موږ سره زبا زم نو آی. ښه د آی نه بعد که تاسو شل لګوئ او که ویل، ښه زه به ویلو لګوم او بیا گو، آی ویل گو. بل اگزامپل دی تبا راځې، یو ویلکم. زه به تا سره ملاویږم، آی ویل میټ یو. زبا روټی خورم، I will eat the food. خدا اگزامپل با تاسو کړئ. زبا سبا زم. خو اوس ځو د نیگیټیو طرف ته. په نیگیټیو کې هم موږ سره هماغه رولز دي، یعنی لومبی به سبجیکټو لګو، بیا شل یا ویل، بیا نوٹ، بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا اوبجیکټ. ښه اگزامپل دی موږ سره زه به تا سره نه ملاویږم، I will not meet you. زبا کورتا نظم، I will not go to home. دلته که تاسو د آی نه بعد ویل لګوئ او که شل نو ستاسو جمله به بالکل صحیح وي. هغه به نه راځي، she will not come. هغه به کورتا نځي، he will not go to home. زبا اخبار نه ګورم، I will not read the newspaper. خدا اگزامپل با تاسو کړئ. زبا هلتا نظم. خو اوس ځو د انټروګیټیو طرف ته. په انټروګیټیو کې هم موږ سره هماغه رولز دي، یعنی صرف هیلپینګ ورب په سټارټ کې لګول دي. لکه تاسو دې سټرکچر ته وګورئ، لومبی ویل یا شل، بیا سبجیکټ، بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا اوبجیکټ. لکه اگزامپل دی موږ سره آیا ته به هلته ځې، ویل یو گو دیر. آیا زه هلته لاړ شم، شل آی گو دیر. دا اگزامپل با تاسو کړئ. آیا ته به راځې. ښه اوس ځو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. د ډبل انټروګیټیو په سټارټ کې صرف ډبلیو ایچ فیملی لګول دي. لکه تاسو دې سټرکچر ته وګورئ. په سټرکچر کې موږ سره لومبی ډبلیو ایچ فیملی، بیا شل یا ویل، بیا سبجیکټ، بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا اوبجیکټ. ښه اگزامپل دی موږ سره ته به سکول ته کله ځې، when will you go to school. ته به هلته ولې ځې، why will you go there. دا اگزامپل با تاسو کړئ. ته به کله راځې. ښه اوس موږ د فیوچر کنټینیوس ټینس باره کې خبره کوو. یعنی کله هم چې موږ چاته د را روان وخت باره کې خبره کوو او د داسې کار باره کې خبره کوو چې هغه په را روان وخت کې جاری وي. یعنی د دې نه مخکې موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس زده کوو چې په هغې کې به یو کار په موجوده وخت کې جاری وو، او دغه رنګې په پاس کنټینیوس ټینس کې به یو کار په تیر وخت کې جاری وو، او په فیوچر کنټینیوس ټینس کې به یو کار په را روان وخت کې جاری وي. لکه زه تاسو ته د فیوچر کنټینیوس یو څو اگزامپلز در کوم. لکه هغه به سبا کرکټ کوي، یعنی هغه به سبا لګیا وي او کرکټ به کوي. he will be playing cricket. زه به سبا لګیا یم خط به لیکم. I will be writing the letter tomorrow. ته به بیګا ته ټي وي ګورې، یعنی ته به ټي وي ته ناست او ټي وي به ګورې. you will be watching the TV tomorrow. ښه د همیشه رنګې به اوس موږ د دې پیژنګلو کوو، یعنی موږ ته به دا پته څنګه لګي چې دا فیوچر کنټینیوس ټینس دی. نو تاسو په یاد ساتئ چې په کوم سنټنس کې هم ویل بي وو یا شل بي وو او د مین ورب لومبي حالت سره آی ان جی لګېدلی وو، نو تاسو پوه شئ چې دا فیوچر کنټینیوس ټینس دی. ښه اوس به موږ د فیوچر کنټینیوس سنټنسز څنګه جوړو. نو د دې لپاره هم موږ سره یو زبردست سټرکچر دی. په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا شل یا ویل او بیا بی او بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا آی ان جی او په اخره کې اوبجیکټ.
اگزامپل د مونږ سره هغه به را روان وي. he will be coming. ته به لیکل کوي یعنی ته به پر روان وخت کې لګیای او خط به لیکي. you will be writing. ته به ټي وي ګوري. you will be watching TV. خدا سنټنس به تاسو وکړئ. هغه به خوب کوي. خو اوس زو د نیگیټیو طرف ته. تاسو د دې سټرکچر ته هم وګورئ. خړومبه به موږ سبجیکټ ولګو، بیا ویل یا شل، بیا نوٹ، بیا بی، بیا د مین ورب لومبه حالت، بیا آی ان جی او آبجیکټ. اگزامپل دی هغه به دروغ نه وایي. he will not be telling a lie. مور به روټۍ نه پخوي. the mom will not be cooking the food. دا سنټنس به تاسو وکړئ. هغه به روټۍ نه خوري. د دې نه بعد بلاړ شو د انټروګیټیو طرف ته. د انټروګیټیو سټرکچر دی مونږ سره لومبی شل یا ویل. په انټروګیټیو کې مونږ سره لومبی شل یا ویل، بیا سبجیکټ، بیا بی، بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا آی ان جی او آبجیکټ. اگزامپل دی آیا ته به را روان یې؟ will you be coming. آیا زبا خوراک کوم. shall I be eating. آیا ته به کرکټ کوي. will you be playing cricket. اوس زو د ډبل انټروګیټیو طرف ته. په ډبل انټروګیټیو کې هیڅ چینجز هم نشته. صرف د دې د سټرکچر په شروع کې ډبلیو ایچ فیملی لګول دي. او د دې اگزامپل دی ته به ولې کرکټ کوي. why will you be playing cricket. هغه به ولې روان وي. why will he be going. او دا اگزامپل به تاسو وکړئ. ته به ولې روټۍ خوري. اوس زو د فیوچر پرفیکټ طرف ته. نو که تاسو د دې ټینس نوم ته وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې د دې ټینس څه مطلب دی. یعنی د فیوچر مطلب دی را روان وخت او د پرفیکټ مطلب دی مکمل. یعنی کله هم چې موږ د داسې کار باره کې خبره کوو چې هغه پر روان وخت کې مکمل کیږي نو بیا به موږ فیوچر پرفیکټ ټینس یوز کوو. لکه موږ وایو ستا د راتلو نه مخکې به ما روټۍ خوړلې وي. چې بجلی زی نو ما به موبایل چارج کړی وي. یعنی کله هم چې موږ داسې قسمه خبرې کول غواړو نو د دې لپاره به موږ فیوچر پرفیکټ ټینس یوز کوو. اوس به موږ د دې پیژنګلو څنګه کوو. یعنی موږ ته به دا پته څنګه لګي چې دا فیوچر پرفیکټ ټینس دی. نو تاسو په یاد وساتئ چې په کوم سنټنس کې هم شل هیو رالی یا ویل هیو او د مین ورب دریم حالتو نو تاسو پیښئ چې دا فیوچر پرفیکټ ټینس دی. اوس بس تاسو په ذهن کې دا خبره وي چې مونږ به ویل هیب د کوم سره لګو او شل هیب به د کوم سره لګو. نو عام طور باندې شل د وی او آی سره لګیږي. او که چېرته تاسو د ټولو سبجیکټو سره وی استعمال کړئ نو هیڅ خبره نه ده. د دې نه بعد به مونږ د دې سنټنسز څنګه جوړو. نو د دې سټرکچر په مدد سره به مونږ د دې سنټنسز جوړو. په سټرکچر کې مونږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا ویل یا شل، بیا هیب، بیا د مین ورب دریم حالت او بیا آبجیکټ. اگزامپل دی مونږ سره ته به دلته راغلی. you will have come here. زه به تا سره ملاو شوی یم. I will have met you. تا به روټۍ خوړلې وي. you will have eaten the food. اوس زو د نیگیټیو طرف ته. د دې سټرکچر دی مونږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا شل یا ویل، بیا نوٹ، بیا هیو، بیا د مین ورب دریم حالت او بیا آبجیکټ. اگزامپل دی زه به تا سره نه یم ملاو شوی. I will not have met you. ما به روټۍ نه وي خوړلي. I will not have eaten the food. دا سنټنس به تاسو وکړئ. ما به میچ نه وي ګټلی. اوس زو د انټروګیټیو طرف ته. په انټروګیټیو کې به موږ لومبی هیلپینګ ورب ولګو. په انټروګیټیو کې به موږ هیلپینګ ورب په سټارټ کې ولګو. د دې سټرکچر دی موږ سره لومبی شل یا ویل، بیا سبجیکټ، بیا هیو، بیا د مین ورب دریم حالت، بیا آبجیکټ. لکه اگزامپل دی آیا ته به هغې سره ملاو شوی یې. well have you met him. آیا ته به هلته تللی یې. well have you gone there. دا اگزامپل به تاسو وکړئ. آیا تا به روټۍ خوړلې وي. تاسو ته دې ډیر ډیر مبارک وي. مونږ بالاخره خپل اخیری ټینس ته راورسېدلو. دا زمونږ 12م ټینس دی
او د دې ټنس نوم دی فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس. او د دې ټنس مطلب دی یعنی چې پر روان وخت کې یو کار د یو خاص وخت نه شروع شي او هغه کار بیا جاری وي. لکه زه وایم چې زه به سبا د 2 بجو نه روټۍ خورم، یعنی د دې نه مطلب شو چې پر روان وخت کې به زه لګیا یم او د 2 بجو نه به روټۍ خورم. بل اگزامپل دی په 5 جنوري به میچ شروع کیږي. احمد به د 2 جنوري نه سکول ته ځي. نو کله هم چې موږ داسې قسمه خبرې کول غواړو نو د دې لپاره به موږ فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټنس یوز کوو. خو اوس به موږ د همیشه پرنګي د دې پیژنګلو کوو. نو تاسو په یاد وساتئ چې په کوم سنټنس کې هم ویل هیو بین یا شل هیو بین او د مین ورب لومبي حالت سره آی ان جی لګیدلی وو. نو ستاسو ذهن ته دا خبره راتلل پکار دی چې دا فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټنس دی. خو اوس موږ د دې سنټنسز جوړو. نو سنټنسز به موږ د دې سټرکچر په ذریعه جوړو. په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا ویل یا شل، بیا هیو بین، بیا د مین ورب لومبی حالت او بیا آی ان جی او آبجیکټ او په اخره کې سنس یا فور. د سنس او فور باره کې موږ تاسو ته مخکې ویلي دي. یعنی سنس به موږ د یو معلوم یعنی ایگزیکټ ټایم دپاره یوز کوو او فور د یو ایگزیکټ ټایم دپاره نه یوز کیږي. خو اوس ځو د ایگزامپلز طرف ته. هغه به د 2 غنټو نه روټۍ خوري. He will have been eating the food for 2 hours. هغه به د 10 کالو نه کینیډا کې اوسیږي. He will have been living in Canada for 10 years. هغه به د 10 جنوري نه کرکټ کوي. He will have been playing cricket since 10 January. دا ایگزامپل به تاسو کړئ. هغه به د 2 غنټو نه ایکسرسایز کوي. خو اوس ځو د نیگیټیو طرف ته. خو تاسو د دې سټرکچر ته هم وګورئ. په سټرکچر کې موږ سره لومبی سبجیکټ دی، بیا ویل یا شل، بیا نوٹ، بیا هیو بین، بیا د مین ورب لومبی حالت، بیا آی ان جی او آبجیکټ او په اخره کې سنس یا فور. زه به د 2 ورځو نه روټۍ نه خورم. I will not have been eating the food for 2 days. موږ به د 10 ورځو نه کینیډا ته نه ځو. We will not have been going to Canada for 10 days. دا سنټنس به تاسو کړئ. زه به د 2 جنوري نه سکول ته نه ځم. خو د دې نه بعد ځو د انټروګیټیو طرف ته. خو د دې په سټرکچر کې موږ سره لومبی ویل یا شل دی، بیا سبجیکټ، بیا هیو بین، بیا د مین ورب لومبی حالت او آی ان جی، بیا آبجیکټ او بیا سنس یا فور. خو ایگزامپل دی موږ سره آیا ته به د 10 کالو نه په کینیډا کې اوسیږي. Well, you have been living in Canada for 10 years. آیا ته به د 2 غنټو نه کرکټ کوي. Well, you have been playing cricket for 2 hours. دا ایگزامپل ستاسو لپاره دی. آیا ته به د 2 جنوري نه یونیورسټۍ ته ځې. تاسو ته ډیر ډیر مبارک وي ځکه چې تاسو د انګلیش 12 ټنسز ډیر په ښه طریقې سره زده کړل او تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شوئ. اوس تاسو ته هم زه یو درخواست کوم که چېرته هم دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او کومنټ ضرور وکړئ. د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. ټیک کیر، بای بای، په الله مو سپارم.